السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته در بخیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل فیسبوک اکاونټ کې د اډ فرند بټن ختم کړئ. او دوستانو بیا کله مې څوک په فیسبوک کې ستاسو د فیسبوک اکاونټ راواړوي نو هغه ته به ستاسو په فیسبوک اکاونټ کې د اډ فرند بټن نه راړوي، هغه ته به صرف د فالو بټن راړوي. نو بیا به هغه کس تاسو ته فرند ریکویسټ نشي درلېږلی، هغه به صرف او صرف تاسې فالو کولی شئ. نو که چیرې تاسې هم دغه سټینګ په خپل فیسبوک اکاونټ کې کول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ نو دا کونج کې درې لاین اپشن ده، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاین به ولاړ شي، لاین بیا تاسو په سټینګز اینډ پرایوسي بټن باندې کلیک وکړئ او بیا تاسو په سټینګز بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس راځو اول ورځ تاسو ته درښیم تاسو به څنګه په خپل فیسبوک اکاونټ کې د فالو بټن خلاصوي، د فالو اپشن خلاصوي. نو د لپاره به تاسو د فیسبوک اکاونټ په سټینګ کې د پبلک پوسټ په نامه یو اپشن پیدا کړئ. ګوره دغه اپشن د پبلک پوسټ، په دغه پبلک پوسټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پبلک پوسټ اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته به دغه ټول اپشنان تاسو په پبلک باندې ودروي. کله چې تاسو دغه ټول اپشنان په پبلک باندې ودروي نو تاسو په فیسبوک اکاونټ کې به د فالو بټن اون سي، د فالو اپشن خلاصي. نو اوس راځو د اډ فرند ختمولو طریقه درښیم، د هغه بټن ختمولو طریقه درښیم. نو دل پر بیا تاسو په سټینګ کې د فیسبوک اکاونټ په سټینګ کې د پریویسی سټینګ په نامه یو اپشن پیدا کړئ. ګوره دغه اپشن د پریویسی سټینګ، په دغه پریویسی سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پریویسی سټینګز باندې کلیک وکړئ نو لاندې ګوره تاسو ته یو اپشن درکوي وای هو کین سند یو فرند ریکویسټ، وای تاسو ته په فیسبوک اکاونټ کې څوک فرند ریکویسټونه درلیږلی شي. سمپل به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره دغه اوس په ایوری ون ولاړ ده، اوس هر څوک تاسو ته فرند ریکویسټ درلیږلی شي. نو سمپل به دغه تاسو په فرندز باندې ودروئ. کله چې تاسو دغه اپشن په فرندز باندې ودروئ نو تاسو په فیسبوک اکاونټ کې به د اډ فرند بټن ختم سي. بیا به هر څوک تاسو په فیسبوک کې نشي اډولی، هر څوک به تاسو ته په فیسبوک کې فرند ریکویسټ نشي درلیږلی. او هو دوستان ګوره دا خبره تاسو یاد ساتئ چې د دې سټینګ په کولو سره د اډ فرند بټن فل آیډي سره نه ختمیږي. نو کوم کسانو ته به د اډ فرند بټن راړوي او کوم کسانو ته به نه راړوي. نو زه یو مثال درکوم. اوس مثال ګوره دوستانو تاسو په فیسبوک اکاونټ کې له تاسو سره 15 ملګري دي، نو هغه 15 ملګري چې کله هم تاسو فیسبوک اکاونټ راواړوي هغه ته به د اډ فرند بټن راړوي، او هغه کوم 15 ملګري چې دي تاسو د هغه کوم ملګري دي هغه سیم کله تاسو فیسبوک اکاونټ راواړوي نو هغه ته به د اډ فرند بټن راړوي. نو هغه کسانو ته به د اډ فرند بټن نه راړوي کوم چې تاسو سره نه دي ملګري یا د هغه ملګري له تاسو سره نه ملګري، نو هغه ته به د اډ فرند بټن نه راړوي، نو ټول ته به راړوي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.